افغان ځواکونه د نظام ساتونکي ولسمشر وایي د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به هیواد ته کوم ګواښ پېښ نه شي. موږ د خپل هیواد ساتنې لپاره ډېره قرباني ورکړې او زموږ کومندایي ځواکونه چې ډېر پیاوړي شوي د جمهوریت د ملا تیر جوړوي. پر طالبانو د فشار غوښتنه ولسي جرګه له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه ډله دې د ترکیې ناستې ته حاضره کړي. اگر طالبان فکر میکنند که از راه جنگ بعد از خروج ناتو میتوانند بر افغانستان کنترل داشته باشند به اشتباه رفته‌اند. د افغانستان د وګړو شمیر 1390 کال کې نږدې 3 میلیونه اټکل شوی. او مصر کې د ترافیکي پیښې له امله 11 کسانو ته مرګ ژوبله. سلامونه، وخت مو په خیر. ملي ټلویزیون دی، د 2 بجو پښتو خبري ټولګه ګورئ. اوس هم پوره خبرونه. زه رحمت الله نوري یم. ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو نظام او هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. ولسمشر له CNN خبري شبکې سره په مرکه کې همدا راز زیاته کړې چې افغان کمانډوي او هوایي ځواکونه د جمهوریت د ملا تیر جوړوي او د نظام ساتنه کوي. بلخوا بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه کوم نړیوال تضمین شتون نه لري. یو شمېر د ولس استازي بیا ټینګار کوي چې افغانانو د بهرنیو ځواکونو پرته هم له خپل هیواده دفاع کړې او لا هم د دې جوګه دي چې د خپل هیواد په خپله وساتي. منصور نیازی پرې ریپورټ لري. که څه هم چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو سره په یو شمېر کورنیو او بهرنیو کړیو کې د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوي، خو ولسمشر محمد اشرف غني بیا وایي چې د ځواکونو وتل به نظام او هیواد ته کوم ګواښ پېښ نه کړي. ولسمشر غني له CNN خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې افغان ځواکونه په یوازې د خپل هیواد د ساتنې وړتیا لري او دغه سرتیري د هر ډول دښمن د ځپلو وس لري. زموږ دفاعي ځواکونو په تیرو 2 کلونو کې تر 90 سلنې زیات عملیات په خپله ترسره کړي. په تیرو 20 کلونو کې ډیری خطرونه د بهرنیو ځواکونو او له 2006 کال وروسته د ناټو قوتونو له شتون سره تړاو لري. موږ د خپل هیواد ساتنې لپاره ډیره قرباني ورکړې او زموږ کومندایي ځواکونه چې ډیر پیاوړي شوي د جمهوریت د ملا تیر جوړوي. And it is registered by the number of our martyrs in the sacrifices of our people. بلخوا بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه کوم ضمانت نشته، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا په دې باور دي چې افغانان کولی شي د بهرنیو ځواکونو تشه ډکه او د خپل هیواد مدیریت په مؤثره توګه پر مخ یوسي. افغانستان عنوان کشور مستقل بوده و باید باشه. هیچ کشور دوست نداره که تحت استعمار قرار بگیره و این در رگ رگ ملت افغانستان این خون استقلال طلبی و آزادی جریان داره. افغانستان مستقل هیواد دی او مستقل اردو لري، پوز لري، پولیس لري، نو افغانستان له خپل خاورې مستقلانه ډول باندې دفاع کولای شي. په ټول د تاریخ کې دفاع کړې ده او اوس هم دفاع کوي. باورونه دا دي چې د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان ته د بشپړ استقلالیت او خپلواکۍ یو ښه چانس دی، خو دا چاره د سولې خبرو د لا پرمختګ او د مخالفو ډلو ژمنتیا پورې تړلې ده. هیچ دلیل دیگر برای ادامه جنگ در افغانستان وجود نداره مگر اینکه حرص قدرت و سیاست در وجود اقتدار جوانه زده باشه و این جنگ بر مردم افغانستان متاسفانه با تمام پیامدهایش تضمین بکنن، دیگر توجیه حقوقی، قانونی، عقلی، منطقی و دینی نخواهد داشت. افغانستان اوس مهال خورا حساسو او تنیګلیو حالاتو څخه د تیریدو په حال کې دی. اما افغانان تر هر څه د مخه د جګړې برخلیک او د سولې عملي پایلو ته اندېښمن دي او ګمان کوي چې د ټوپکو د شپېلیو له غلي کېدو سره جوخت دوی کولی شي د خپل هیواد پخوانی برم را ژوندی کړي او لږ تر لږه په ارامه ساه واخلي.
ولسي جرګې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په طالبانو فشار راوړي تر څو د ترکیې په ناسته کې ګډون وکړي. د ولسي جرګې غړي د افغان سولې لپاره د ترکیې ناسته یو لاسته راغلی تاریخي فرصت یادوي او له طالبانو غواړي چې افغانستان کې د سولې ټینګښت په موخه له دغه فرصته ګټه واخلي. هیواد کې پر اوربند د ولسي جرګې ټینګار د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي که طالبان دا فکر کوي چې د امریکا او ناټو سرتیرو په وتلو سره د زور له لارې واک ته رسیږي تېروتنه کوي. اگر طالبان فکر میکنند که از راه جنگ بعد از خروج ناتو میتوانند بر افغانستان کنترل داشته باشند به اشتباه رفته‌اند. مردم افغانستان با تمام توان در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود در مقابل این تجاوز آشکار به ارزش‌های خود خواهند ایستاد. حفظ نظام، قانون اساسی، آزادی ورزش‌های مدنی را از مهمترین دستاوردهای تاریخ معاصر افغانستان می‌داند و حفظ آنها برای همه طرف‌ها مهم و مفید میباشد. بل لور د دغه جرګې غړي وایي د بهرنیو سرتیرو غیر مسؤلانه او بې له قید او شرطه وتل به د افغانستان وګړي زیانمن کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د ترکیې په ناسته کې ګډون وکړي. این فرصت وحدت ملی را در افغانستان باید به معنای واقعیش تمثیل کنند تا ما از این چالش ها بیرون بیاییم. ورته مهال ولسي جرګې د برېښنایي معاملاتو، عضوي او کیمیاوي موادو او د ګمرکاتو قانون په اړه د ولسمشر درې تقنیني فرمانونه د رایو په اکثریت سره تایید کړل. به استثنای 10 کارت سرخ به تصویب رسید. اخوا بیا خوست کې د ولسمشر په ملاتړ غونډه ور پر ملي یووالي ټینګار وشو. په دغه ولایت کې قومي مشران او دیني عالمان وایي اوس په ټول هیواد کې تر بل هر وخت قومي یووالی رامنځته شوی، خو یو شمېر سیاسون د شخصي ګټو په خاطر غواړي چې له ځینو حرکتونو په استفادې د سولې پروسه او ملي یووالی سبوتاژ کړي. دا خبرې په خوست کې د بېلابېلو ملي پروژو او د سولې وروستیو هڅو څخه د ملاتړ په پار د رابلل شوې غونډې پر مهال په ډاګه شوې. سیف الله ظاهر دغه ریپورټ رالیږلی. دا خبره په خوست کې د هغې غونډې په څنډه کې په ډاګه شوې چې ظاهرا د ولسمشر له لوري د بیا رغونې ملي پروژو او د سولې پروسې په برخه کې د وروستیو هڅو څخه د ملاتړ په موخه جوړه شوې وه. قومي مشرانو وروستیو ملي پروژو پرانستې او پرمختګونو ته په اشارې په ټولو خواو غږ وکړ چې په هیواد کې د سیاسي او قومي یووالي له لارې خپل سالم اهداف ترلاسه کړي. دوی ویل اوس په ټول هیواد کې تر بل هر وخت قومي یووالی رامنځته شوی دی، خو یو شمېر سیاسیون غواړي چې د شخصي ګټو په خاطر له ځینو حرکتونو په استفاده ملي یووالی سبوتاژ کړي. چې ولسونه کې هېڅ مشکل هم نشته، ولسونه دا نشته چې ته تاجک یې، زه پښتون یم، هزاره ده یا ازبک ده یا مختلف قومونو نومونه، که چېرې کې یو غږ یو ملت شو او یو ملي یووالی ټینګ کړو، زه ګمان کوم په ټولو مسایلو او ستونزو کې به برلاسي به کامیاب شوي به وو. دومره رقم نور مترقمان په افغانستان کې وشول چې د یوه سرحد نه بل سرحد یې که سره کتول کې سره رسېږي په میلیونونو افغانان. طالب هم مړ کېږي افغان دی، عسکر مړ کېږي افغان دی. یا تنخوا دپاره ځان ویشني، خپلو بچیانو ته پیسې پیدا کوي، بل هم دغې دپاره مړ کېږي. بل لوری په د وروستیو کې هغه اندېښنې چې ګواکې که نړیوال ځواکونه له افغانستان خارج شي ښایي د تېرو لسیزو په څېر کورنۍ جګړې تکرار شي بې ځایه اندېښنه وبلل شوه. کېدای شي د دوی هدف دا وي چې په دا 5 میاشت کې یو داسې روغه جوړه رامنځته شي چې هېڅ مشکل په افغانستان کې اوربند هم رامنځته شي او د سولې خبرې هم بریالی شوي وي. زه داسې ګمان کوم. نور د وتل که هم ځي زموږ دفاعي ځواکونه، امنیتي ځواکونه ټول اوس کوي. په غونډه کې پر افغان ولسمشر د دې غږ وشو چې د اوبو مهارولو او د معدنونو د استخراج له لارې د روانه بېوزلي او فقر پای ته ورسوي. دوی ویل ښایي دا یوازینۍ لار وي چې افغانستان دایمي ارامي ومومي. ننګرهار میشتې په خپل پوځ او نظام باوري دي. دوی وایي افغان ځواکونه په مسلکي ډول روزل شوي او کولی شي د بهرنیو ځواکونو له حضور پرته د افغانستان له ملي ارزښتونو، ولس او خاورې دفاع وکړي. عطاالله شګیوالا په دې اړه نور جزئیات. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د سپټمبر تر وروستۍ به امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، ننګرهار کې شنونکي وایي افغانان اوس د قوي نظام لرونکي دي او د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ خبره نه ده.
د افغانستان وسلوال پوځ په تخنیک د جګړې په هغه سیستم باندې او ستراتیژۍ باندې پوه شو. دلته د هیواد د یو نظام خاوند شو او په نظام کې د هیواد وکړی شو چې د سیمې د هیوادونو سره او د نړیوالو ملکونو سره خپل نظامي او سیاسي او ستراتیژیکي اړیکې را تنظیم او جوړې کړي. موږ ځوانان یو کولی سو، اردم کولی سو، عسکریم کولی سو، امنیت هم نیولی سو. ملاتړ تاسو ته بیخي د ملاتړ ضرورت ده. تاسو راجګ سئ تر څو پورې به موږ دغسې په بد حالۍ باندې یو، بد حال به یو. رو راجګ سئ عسکري وکړي. د نظامی چارو شنونکي وایي له موجوده امکاناتو باید سالمه استفاده وشي او د هیواد په سیاسونو غږ کوي تر څو په یوې جامع طرحه سره راټول او د خپل فوز او نظام ننګه وکړي. د خدای په لحاظ د دې ملت په لحاظ باندې دغه دېش طرح هم یو کوي، ویشلی نظر مو یو کوي تر څو ستاسې د یوې طرحې نه ستاسې وسلوال پوځ مورال واخلي او د خپل هیواد په دفاع کې متمرکز شي. امریکا ویلي له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته به له دغه هیواد سره د اړیکو نوی باب پرانیزي او خپلې مرستې به د افغان فوز د لا تجهیز لپاره دوامداره وساتي. له دې وړاندې روسان له افغانستان څخه وتلي وو چې بیا افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې، افغانستان د بربادۍ خواته لاړو. خو ملت وایي تیرې تېروتنې ورته د منلو نه دي او تیر وخت بیا نه تکراریږي. عطاالله شګیوال، ملي راډیو ټلویزیون، ننګرهار. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د افغانستان د ټولو وګړو شمېر په 1399 کال کې نږدې 33 میلیونه اټکل شوی و. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلینو د 1399 کال د احصایوي کلنۍ د خپرېدو پر مهال وویل په 1399 کال کې د افغانستان ناخالص تولیدات څه باندې 9 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي دي. د دغو مسؤلینو په وینا په اقتصادي او ټولنیزو چوپړتیاو کې هم د پام وړ پرمختګ تر سترګو کیږي. حسیب الله پذیری او په دې اړه نور جزئیات. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د افغانستان د ټولو وګړو شمېر په 1399 کال کې نږدې 33 میلیونه تنه اټکل شوی چې له دې ډلې څخه 50 سلنه یې نارینه او 49 سلنه یې ښځې جوړوي چې په ښاري، کلیوالي او کوچیانو برخو ویشل شوی دی. نفوس افغانستان در سال 1399 32.9 میلیون نفر تثبیت شده بود یا برآورد شده بود که 16.1 میلیون نفر طبقه وناس و 16.8 میلیون ذکور تشکیل میدن که البته این به شهری، دهاتی و کوچی هم تقسیم شده که 71.04% نفوس دهاتی و 24.4% نفوس شهری و 4.5% نفوس کوچی را تشکیل میده. د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین زیاتوي که څه هم د اجناسو او خدمتونو په صادراتو کې د 1393 کال پرتله 2.6 سلنه کموالی راغلی، خو د توکو او خدمتونو د وارداتو په برخه کې هم د 1393 کال پرتله 4.4 سلنه کموالی راغلی دی. صادرات ما 1 میلیارد و 476 میلیون دلار بوده که هم شامل اجناس و هم شامل خدمات میشه و واردات ما در سال 99 7 میلیارد و 621 میلیون دلار میشه که البته یک کسر در حدود 80% اگر اجناس و خدمات بگیریم 80% ما یک کسر داریم. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د معلومات پر بنسټ د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیایي خدمتونو په چوپړتیاو کې زیاتوالی راغلی او د ملکي خدمتونو کارکوونکو شمېر هم د 1393 کال پرتله 15.15 سلنه، د کرنې په برخه کې څه باندې 15 سلنه، د صنعت په برخه کې 12 سلنه زیاتوالی تر سترګو کیږي. څو لاندو خبرونو کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب په کابل کې د هند له سفیر سره کتلي. د کتنه کې دواړو لوریو ویلي چې دوه اړخیزې همکارۍ به لا ژورې کړي او دغه راز هوکړه شوې چې هند او افغانستان به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره سلا مشورې روانې ساتي. بلخ کې هوایي ځواکونو د طالبانو په یوې غونډې باندې برید کړی. ملي دفاع وزارت وایي تېره ورځ هوایي قواوو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د طالبانو یوه غونډه په نښه کړه چې په پایله کې 3 طالبان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. همداراز په دغه عملیاتو کې د طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو په لوګر ولایت کې الوزي او بابوس کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک کړي دي. دغه وزارت زیاتوي د دې عملیاتو پر مهال 2 طالبان وژل شوي، 1 ټپي او 2 نور ژوندي نیول شوي دي.
د سویل ختیځ زون د لویو لارو خراب امنیتي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. د پکتیکا او لوګر ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا ځینې غړي د سویل ختیځ زون د لویو لارو ناامنه کېدو په اړه اندېښنه لري او وایي په دغو لارو کې د امنیتي ستونزو ډېرېدو له امله خلک پرې په ډاډه زړه تګ او راتګ نشي کولی. په همدې حال کې بیا د پکتیا او پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د لارې د امنیت په موخه یې په ځینو ساحو کې د امنیتي ځواکونو بیزونه او پوستې جوړې کړي دي. حبیب الله سراب پرې ریپورټ لري. په سویل ختیځ زون کې د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو اوسیدونکي د ولایتونو او ولسوالیو ترمنځ د لوی لارو امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه اندېښمن دي. د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل او د پکتیا د ځینو ولسوالیو ترمنځ په غځېدلو لوی لارو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وخت ناوخت نښتې رامنځته کیږي چې له امله یې پرې تلونکي خلک له مالي او ځاني زیان سره مخ کیږي. د پکتیا او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لاره اوس هم بې امنه ده. ولس له ګڼو ستونزو سره مخ ده. دغه بیزونه که هغه نه بسوالی نه کوي، دا بیسونه باید په احمدخیل ولسوالۍ کې په څو ځایه واچولی شي، په لږه کې باید واچولی شي. د پکتیا او لوګر ولایتونو د ولایتي شورا ځینې غړي هم د لوی لارو امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه اندېښنه لري او له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د دغو لوی لارو امنیت تامین ته باید جدي پام وکړي. همدا پرون هم یو نفر د څوکمنۍ ونه چې راتلو، هغه باشنده د څوکمنۍ و، طالبانو کوز کړی، تر اوسه پورې لاپته دی، دره کې نشته چې څه شی دی. همداسې د ظلمات په لارې کې هم چې حکومت سي نو په تدابیر. د پکتیا او پکتیکا امنیتي مسؤلین بیا د دې لارو د ډاډمن امنیت خبره کوي او وایي د لوی لارو په هغو ساحو کې چې له دې وړاندې پکې د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنې موجودې وي امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي دي. ګردیز او خرنې لویه لاره د پکتیکا په حدودو کې کاملا امن ده. حتی د پکتیکا ملي امنیتي ځواکونه د پکتیا یا د ګردیز په سیمه کې د دغې لارې د تامین امنیت په خاطر باندې میشت دي. د سویل ختیځ زون اوسیدونکي او د ولایتي شورا ځینې غړي د لوی لارو په اړه په داسې حال کې اندېښنه لري چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ځینې دولتي کسان له موټره ښکته کړي او له ځانه سره یې بیولي دي. اخوا بیا د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم لپاره د پام وړ کارونه او هڅې نه دي ترسره شوي. دوی په دغه برخه کې ترسره شوي کارونه نمایشي او په نشت حسابوي. اسلام څو بناوي د پکتیکا په ولایت کې د نجونو د زده کړې برخې ته پر نه پاملرنې داسې مهال نیوکې کیږي چې په تیرو 20 کلونو کې هیڅ یوه نجلۍ هم تر 12م ټولګي په مرکز ښرنه کې د نجونو په ښوونځیو کې زده کړې نه دي کړي او نه هم فارغه شوې ده چې تر ډیره بریده په دې کار کې سیمه ییزه اداره ملامته بولي. د دې دپاره چې د خپل ټولنې دپاره د خپل لور دپاره د تعلیم زمینه برابره کړي، د کور نه شروع ولسوالي او د ولسوالۍ نه ولایت او د ولایت نه مرکز مقام دوی هلې ځلې نه دي کړي هېڅ دواړو اړخونو. دا زموږ په ټولو خویندې باندې ډېره منفي تاثیر کوي چې وحید علي خان لیسې دلته فعاله دي، علي خان فراغت ورکوي او نجونه هېڅ فارغ مو نه لرو په هغه کې شرنه کې. خو ځینې نور بیا محلي اداره او خلک دواړه ملامتوي. ولس باید پلرونه ورونه باید دا هڅه وکړي چې دوی خپلې لوڼې خپلې خویندې ښوونځیو ته ولېږي. د دولت د پوهنې ریاست بیا په دې اړه داسې وایي. موږ غواړو چې د لسم دپاره سږ کال موږ چوکاټ کې موږ تصمیم نیولی چې ټول سره یو ځای کړو په یوه لیسه کې او سږ کال موږ لیسه لرو. د پکتیکا د پوهنې ریاست د معلوماتو په اساس په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 نجونې زده کړې کوي، خو هر کال یوازې د ګوتو په شمېر پرېغند لري او د کنکور په تېره ازموینه کې 6 نجونو نوملیکنه کړې وه چې له ډلې 4 تنو په ازموینه کې ګډون کړی و. د ولسي جرګې رئیس وایي د اساسي قانون له مخې د افغانستان اقتصاد د آزاد بازار پر بنسټ تعریف شوی دی، خو د درملو واردات د ګوتو په شمېر شرکتونو لخوا انحصارول د قانون خلاف کړنه ده. بله غاړه بیا د افغانستان د درملو وارداتو ټولنه وایي تر هغې به خپل کاري بندیز ته دوام ورکړي چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلي. سید زاهد هاشمي پرې ریپورټ لري.
یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د درملو روغتیایي توکو د وارداتو ټولنې وروسته له هغې کاري بندیز پیل کړ چې د درملو او خوړو چارو تنظیم ادارې د درملو واردات یوازې 5 شرکتونو په انحصار کې ورکړل. د ولسي جرګې مشر وایي د اساسي قانون له مخې د افغانستان اقتصاد د آزاد بازار په اساس تعریف شوی، نو باید د درملو واردات څو شرکتونو پورې ونه تړل شي. در رژیم‌های اقتصاد بازار افزون بر این که دولت در تصامیم اقتصادی واردات و صادرات کنترل اندک دارد، مکلف به تشویق سکتور خصوصی شده است و مسئولیت آنها را حفظ کند. باید انحصار واردات دوا خلاف قانون اساسی و روحیه اقتصاد بازار آزاد است. د درملو خوړو چارو د تنظیم ادارې په یو خپرې شوي خبرپاڼه کې دا نه ده منلي چې ګوندې د درملو واردات یې څو شرکتونو ته محدود کړي وي. دوی وایي واردونکو شرکتونو ته د نوي قانون او تګلارې له مخې د درملو د وارداتو جواز ورکړي او په باور له دې کار څخه یوازینۍ موخه دا ده چې د واردونکو درملو کیفیت لوړ شي او له بله پلوه د قاچاقي درملو د وارداتو مخه ونیول شي. بله غاړه بیا د درملو وارداتو ټولنه وایي دوی هم قانوني جوازونه لري او دې ته چمتو دي چې د نوي قانون له مخې درمل وارد کړي، خو د درملو چارو د تنظیم اداره د دوی سره خبرو ته نه ده چمتو. هر شرکت چې اخیستل کېږي هغه په معیار باندې اخیستل کېږي، بغیر معیار نه اخیستل کېږي. زموږ سره ریاست تنظیم امور دوایي ورې د شرکتو معیار پروت دی، پر هغه معیار اصول باندې موږ شرکتونه اخیستي دي. که چیرې موږ د دې معیار پوره نه کړو، موږ ته د شرکت اجازه نه راکوي چې موږ شرکت خلاص کړو. د وخت د معیار ده، د وخت د معیار موږ پوره کړی دي، پر خپل معیار باندې موږ شرکتونه اخیستي دي. طرح را جور کردن بدون از اینکه با سکتور شریک بسازن. قانون اساسی حکم میکنه که هر موردی که درباره هر قانون طرح جور میشه با سکتور مشوره شود، نظریات مثبت ما در او گنجانیده شود. اوس مهال په افغانستان کې 1500 شرکتونه د درملو د وارداتو په برخه کې کار کوي چې په کلني ډول تر 300 میلیونو ډالرو درمل د بهرنیو هیوادونو واردېږي. خو ګڼ خلک وایي د واردونکو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی او د درملو سوداګر د دې پر ځای چې د خلکو روغتیا ته پاملرنه وکړي د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. او اوس هم د کرونا وروستی حال. روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه ریپورت کې په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر 142 میلیونه او 55 زره کسان ښودلی دی. د دغه سازمان د ریپورت پر بنسټ د کرونا ناروغۍ له امله 3 میلیونه او 40 زره کسان مړه شوي او نږدې 120 میلیونه او 660 زره کسان له دغې ناروغۍ څخه بیرته رغېدلي دي. هندوستان کې ورځ تر بلې د کرونا پیښې مخ په لوړېدو دي. د دغه هیواد په مهاراشټرا ایالت او نوي ډیلي کې د کرونا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي دوی د بسترونو او اکسیجن له کموالي سره مخامخ شوي دي. دغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 273,810 تنه په کرونا ناروغۍ اخته شوي او د دغې ناروغۍ له امله 1,619 تنه مړه شوي دي. په ټولیز ډول هند کې د اخته شویو کسانو شمیر له 15 میلیونه اوښتی او د مړه شویو کسانو شمیر 128,990 تنو ته رسیدلی دی. په بهرنیو خبرونو کې ګورئ. د مصر پلازمینې قاهرې په شمالي ښار بنها کې له پټلۍ د ریلګاډي اوښتو په پیښه کې 11 کسان مړه شوي او شاوخوا 100 تنه ټپیان دي. د مصر چارواکو ویلي دغه ریلګاډی له پلازمینې قاهرې څخه المنصوره ښار ته مسافر لیږدول. د مصر روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د مړه شویو ترڅنګ 98 کسان روغتونونو ته وړل شوي چې په اکثرو ټپیانو کې د هډوکو ماتوالی لیدل کېږي. د مصر روغتیا وزارت زیاته کړې چې سیمې ته یې 80 امبولانسونه لیږلي دي. په پاکستان کې د تحریک لبیک ډلې د ملاتړو او پولیسو ترمنځ د نښتې له کبله 3 مظاهره کوونکي وژل شوي او 60 تنه نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پولیسو بیان ویلي چې تحریک لبیک ډلې ملاتړو او پولیس یرغمل کړي دي. دغه لاریونونه وروسته له هغه پیل شوي چې پولیسو د یاد ګوند مشر سعد رضوي ونیو. سعد رضوي د پاکستان د دولت څخه غواړي چې د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خپرولو له کبله د فرانسې سفیر له دغه هیواد څخه وباسي. خو د پاکستان دولت د دغه ګوند فعالیت منع اعلان کړی او په وینا یوازې په پارلمان کې د دغه موضوع په اړه بحث ته ژمن دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر مسکو غږ کړی چې د روسیې د ولسمشر مخالف الکسی ناوالني ته د روغتیایي خدماتونو د لاسرسي حق ورکړل شي.
جوزف بورل زیاته کړې چې د ناوالني خوندیتوب مسؤلیت د مسکو په غاړه دی. ورته مهال د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان هم ویلي که الکسی ناوالني په زندان کې ژوند له لاسه ورکړي ښې پایلې به ونه لري او روسیه به نړیوالې ټولنې ته ځواب ویونکي وي. الکسی ناوالني چې د مارچ میاشتې په وروستیو کې د نخ وړو اعتصاب وکړ او ویل چې په زندان کې د روغتیایي کارکوونکو له لوري د پښې او ملا د درد درملنه نه کیږي. اوس مهال ویل کیږي چې الکسی ناوالني روغتیایي وضعیت نازک دی. ناوالني چې تر مسمومیدو وروسته جرمني ته د درملنې لپاره تللی و، 13 جنوري میاشت کې روسیې ته تر راګرځېدو وروسته بیرته زنداني شو. د امریکا په کارولاینا ایالت کې تر ټولو لوړ عمره امریکایي تورپوستې میرمن هسټر فورد په 14 کلنۍ کې مړه شوه. دغه میرمن چې ویل کیږي په 14 کلنۍ کې واده کړی و، شاوخوا 120 لمسیان لري. میرمن فورد د امریکا د ولسمشر روزولټ د واکمنۍ پر مهال د کارولاینا ایالت په لانکستر ښارګوټي کې زیږېدلې وه. او اقتصادي خبر، ملي دفاع وزارت په کونړ کې د 540 شهیدانو کورنیو ته خوراکي توکي وویشل. مسؤلین وایي د وسلوال پوځ شهیدانو د پاتې غړو پالل ستر مسؤلیتونه دي. محمد ناصر ملنګزی پرې ریپورټ لري. دلته راټول د ښځینه او نارینه په ملي اردو کې د 540 تنو شهیدانو میرمنې، میندې او پلرونه دي چې د دفاع وزارت له لوري ورسره د 12 قلمه خوراکي توکو مرسته وشوه. دغه ځوانانو چې په دې خاوره باندې خپل شهیدونه ځانه کړي دي، د هغوی د کورنیو او د هغوی د ورثو په نظام باندې حق ده چې د دوی هغه ضرورتونو ته رسیدګي وشي، مشکلات حل شي. شهیدان زموږ د یاد نه دي وتلي، شهیدان زموږ په یاد دي، شهیدان زموږ ورونه او زموږ عزیزان، او دا به زموږ هیڅ کله هیر نشي او نه هیریدونکي دي، ځکه دوی په وطن باندې اتلولي کړې ده، وطن باندې سرونه ورکړي. د شهیدانو دا وارثین وایي د وطن په ننګ لا ډېرې قربانۍ ته چمتو دي او له دولت غوښتنه کوي چې د مشکلاتو حل ته یې اوږه ورکړي. د زړه ټوکرې هم مثلا د وطن د دفاع په خاطر باندې د لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي او په دې باره کې موږ د حکومت نه خاصه توجه کوو چې په آینده کې د شهیدانو کورنیو سره پوره مرسته وکړي. حکومت نه دا غوښتنه ده چې په دې باندې پانګ وکړي، رحم پرې وکړي، حفاظت ولې وکړي، ځکه چې په دې ځمکه باندې په دې وطن باندې زموږ خاوندانانو سرونه ورکړل، واړه ماشومان پاتې شول. یو څه راتلم ما لا نه راوستل دې زموږ یې بابا وینم د دغه مرستو په ترلاسه کولو د شهیدانو کورنۍ خوښې وي، خو یوه ستونزه چې ټولو یادوله هغه دا ده چې د شهیدانو هغه کلني حقوق چې دي یا معاشونه دا په خپل وخت نه ورکول کیږي. د دوی غوښتنه دا وه چې که شهیدانو ته په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي، معاشونه په وخت ورکړل شي او نورې دغه ډول مرستې هم ورسره وشي، تر ډېره به د دوی هغه اقتصادي ستونزې او مشکلات راکم شي. محمد ناصر ملنګزی، د افغانستان ملي ټلویزیون، کونړ. د نن شپې پښتو خبري ټولګه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. کور مو ودان چې ملي ټلویزیون ګورئ. ښه شپه ولرئ. الله مو مل شه.